د جادو نه د حفاظت لپاره یو اهم او بهترین دعا زن تاسو ته په دې ویډیو کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته بیانوم. خو د هغې نه مخکې دا خبره واورئ چې ډېر شي کسان داسې چې هغه شکایت کوي چې یار ما باندې چا جادو کړلی، ما باندې چا تعویذات کړلي. ما سم ډېر شي کسان رابطه کوي، خو یاد وساتئ اکثر کسان داسې چې د هغو سره نفسیاتي مسله یا دغه جسمانی داسې یو بیماری چې هغې اندازه نه لګي. یو کس ما ته میلاو شو چې هغه بالکل لکه د کمزورتیا د وجې نه د هغه ډوکي په نظر راځي. ما ته ویل چې یار زه په ډېر حکیمانو پسې په دغه پسې زه وګرځېدم، په ډاکټرانو پسې هم تللی یم، د هغې نه بعد په مولیانو پسې هم تللی یم، پیرانو پسې هم تللی یم، چې څه پیسې رانه وي هغه په هغې باندې ولګېدې. اوس تا پسې راغلی ما، نو ما ته څه داسې وظیفه وښیه، داسې عمل وښیه چې زما دا بیماري ښه شي. زه چې څه خورم هغه واپس راتلم، یعنی الټی کوم، دننه نه ځي څه. نو ما هغه ته یار ته کوم ډاکټر له تللی غټ؟ هغه یار زه خپل محلې نورو ډاکټرانو له تللی، ما ته یو ډاکټر وښو. هغه ډاکټر چې کوم دی د هغه فیس هم کم، او د هغې نه پس چې کوم دی هغه ته ما یې لاړې ته زما د خالي نوم والا ان شاء الله تعالی هغه به ستا نه پیسې هم وانه دي. نو دی لاړ هلته کې هغه له چې ټیسټونه میسټونه وکړو، د کولمو مسله وه. هغه له دوایي ورکړه، صرف د 700 روپو دوایي ورکړه. د څو 700 روپو، د 700 روپو دوایي ورکړه. د هغې نه پس چې کوم دی یو هفته بعد چې کوم دی دوباره لاړ، یو هفته بعد بالکل ښه برابر شو، خوراک څښل شروع کړ. بیا یوه میاشت بعد زما خوا ته راغی، ما خو نه پېژن، خو ماشاءالله بیا ما ته وایي چې زه ستا شکریه ادا کولو ته راغلی، ځکه چې زما مسله خو دننه د کولمو وه. ما وایي چېرته ما باندې چا جادو کړلی، زه څه خورم هغه به دوباره راتلم الټی کوم. نو ما هره مسله د جادو نه لګه. نو هغه ماشاءالله صحتمند شوی مو، هغه بیماري هم ختمه شوه، هغه چې کوم پریشاني وه هغه هم ختمه شوه. نو اکثر او بیشتر داسې چې بعض کسان داسې چې هغه ته څه بیماري یا د نفسیاتو بیماري، اکثر کسان چې کوم دی د نفسیاتو چې کوم بیماري هغه په سمجھ کې نه راځي چې دا زما نفسیاتي بیماري ده. هغه بیا دا شک کوي یار چې ما باندې فلانه چا جادو کړی، چا به جادو کړی. داسې نه. لومبې خپل چې کوم دی د نفسیاتو که تاسو نفسیاتي مسله نو هغه د هغې علاج وکړئ، او که چېرې ستاسو نوره څه مسله داسې بیماري په جسم کې څنګه چې د ملګري واقع ما تاسو ته واوروله. دا واقع واورولو مقصد دا دی چې هسې په ځان باندې شکي کېږئ، خو البته جادو شته، جادو برحق دی، جادو کېږي، او دا په اسلام کې حرام دی. کوم سړی چې جادو کوي نو دا یو حرام عمل کوي. د جادو په ذریعه باندې چې کوم دی انسان د اسلام نه خارج کېږي، دا یو دومره بدترین عمل دی. خو بهرحال انسان نه د جادو نه د بچ کېدو لپاره اعمال کول هم پکاري. اعمال به څه کوئ؟ تاسو چې کوم دی 15 وخته لمونځ په پابندۍ سره کوئ، ځان صفا ساتئ، په وضو کې ځان ساتئ، او هر قسم له ګندګۍ نه ځان لرې ساتئ، د ګناهونو نه ځان لرې ساتئ، د ګناهونو نه وساتئ. چې کوم سړی د الله رب عزت حکمونه پوره کوي او پاک صفا ګرځي، د ګناهونو نه د ګنده ځایونو نه ځان لرې ساتي، نو په ده باندې بیا داسې اعمال اثر هم نه کوي. دا پاک انسان باندې اثر کوي. بیا چې کوم انسان د الله رب عزت نه لري، د موز نه کوي، د ناپاکۍ په حالت کې ګرځي، نو په دې انسان باندې بیا جادو اثر هم کوي. نو ټوله مخکنۍ خبره ده چې ځان به پاک ساتئ، 15 وخته لمونځو پابندي به کوئ، او چې کوم مسنون دعاګانې دي هغه به ځان باندې وایي. بیا خاص کر کې آیت الکرسی 3 ځله، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا 2 سورته چې کوم دی دا 3 ځله چې کوم دی سار وایي او ماښام وایي. او یو دعا د تخیمه چې یو تابعی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې دی بیا مسلمان شو، حضرت کعب رضی الله رحمت الله علیه. یو کعب رضی الله عنه صحابي تیر شوی دی. کعب دا یو تابعی و، د مخکې یهودي و، او صرف عام یهودي نه بلکې د یهودي یو غټ عالم و دی. بیا چې کوم دی فرمایي چې په ما باندې یهودیانو دومره سخت جادو وکړو، که چېرې ما دا دعا نه وي ویلې چې کوم دعا زه تاسو ته ښیم، نو وایي فرمایله چې زمانه به خر جوړ کړی. نو دومره غټ لکه ظاهره خبره د یهود خو جادو هم کوي. نو دا دعا زه تاسو ته ښیم ان شاء الله تعالی. دا دعا چې کوم دا سار هم وایي 3 ځله او ماښام هم وایي. په سکرین باندې هم تاسو ته په نظر راځي، زر د اوس ښیم هم دا یاده کړئ. دا دعا ده: اعوذ بوجه الله العظیم الذي
ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. بارے واوري أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ. دا چې کوم دی دا دعا چې کوم دی سار چې کوم دی درې ځله وایي او ماښام درې ځله وایي ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د هر قسم نه جادو د هر قسم نه چې کوم دی تعویذات نه به چې کوم دی ستاسو حفاظت کوي ستاسو په ذمه به فرشتي لګي. دا غین علاوه تاسو ته ما دا وی چې آیت الکرسی درې ځله سر وایي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا درې اعمال چې کوم دی تاسو درې ځله ساروم کوي او ماښام کوي ان شاء الله تعالی الله رب العزت د هر قسم نه جادو نه تاسو حفاظت کوي. دا ویډیو د سره مخکې شیر کړئ چې څومره کسان په دې حواله سره معلومات کول غواړي هغه تم د دې په حواله سره علم وشي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.